ګرانو دوستانو اکثره کم چې تاسو ګورئ موږ راورسېدلو دغې ساحې ته او غواړو چې د دغه هېوادوال حال احوال هم تاسو سره شریک کړو. تاسو د دغې منطقې چې کومه منطقه کې دغه ژوند کوي او په دغه سختو حالاتو کې تاسو دغه منطقې یو څو انځورونه وګورئ. موږ هم ځو دننه او د دوی احوال له تاسو سره شریک کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړی مشي ښه یې جوړې؟ شکر دی الحمدلله خیر خیرت الحمدلله. لږ دې خوا راته راشه. ښه خو یې؟ شکر دی الحمدلله ساتې ته دي الحمدلله. نوم دې وایه؟ خاویره. خاویر د کوم ولایت یاست؟ د ننګرهار. څومره وخت کېږي دلته ژوند کوئ؟ تقریبا چې داسې ووایه د 40 کاله 15 کاله به مې کېږي خو چې کور مې راوړی دا مې 4م کال دی. دلته په دغه کور کې کرایه اوسېږي؟ په دې کور کې کرایه اوسېږم. څومره کرایه ورکوئ؟ د 3000. څه کار کوئ؟ بس دغه کراچواني کومه مخکې به مې جوار خرڅول اوس دغه کباړ راټوله اوس هم د 11 میاشتې راباندې کور کرایه پاتې ده. تاریخ چې اول هغه 11مه میاشت به شي 10 یې پوره دي 11مه نه ده پوره شوې. کرایه مو نه ده ورکړې؟ کرایه مې نه ده ورکړې نه. دغه کوم کار چې تاسو کوئ په دې کې نه پوره کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي. دې کې دغه کباړ د پرون هم ټوله ورځ وګرځېدم 4 کیلو کباړ مې راټول کړل. په 4 کیلو کباړ باندې زما مال د خدای 12 کسه کور دی. دا اته مې زامن دي یوه مې دغه لور ده نو موږ به د کوم ځای نه کوو په دې باندې خو 3 ډوډۍ نه کېږي. سرپرست یې تاسو سرپرست زه یم سرپرست. څه مشکلات لرئ؟ بس مشکلات همدغه یو مشکلات دي چې الله دې رب باندې ورحمېږي نور هېڅ کوم نشته هېڅ. اوس مې دغه وکړه د قومره وړه په کور کې پراته دا زوی مې سه یو ولېږه کلي ته ما لاړ شه بابا ته ویې چې لږ شی راولېږه راله نشته. او د ولږې داسې ده چې همدا قومره وړه پراته چې یاره به تیوه ډوډۍ راشي یا به تیوه نیمه راشي. بله ورځ چې و قسم درته خورم چې دا زنځیر مې په لاس کې دی چې زه ګوره دې ټوله کوڅه کې ګرځېدلم که به چا ماله وړه قرض راکړي. دا شاوخوا همسایګان هم کومک نه کوي؟ دغه یو پاس کور والا دی الله تعالی دې سره ډېر ښه وکړي که په کور کې ننګولی چې پاخه کې دیوالو ته یې راکوز کړي دغه یې راوړي راله. نور تر اوسه پورې په دې کوڅه کې وکیل دی هغلته دا خو دې کارټون یې خپل ولیکل اوسه پورې ما ته دومره یو پیاده د دومره رارسېدلي ورغلم سویل مې ته وکړه ځولۍ مې ته فرقه چې یو خیر دی نشته چې شي ته راشه زما حال وګوره مال ته راشه زما حال وګوره دا زما څه حال دی. دا کوم کار چې تاسو خو د کباړ راټولوئ خرڅوئ دا همدې نږدې منطقو نه که لرو ځایو ته؟ زه عین مکریانو سې ته ځم مکریانو چار ته ځم تر هوایي میدانه پورې ګرځم. پرون ګرځېدلی یم بېرته چې رالم ایله مې 4 کیلو کباړ راټول کړی 4 کیلو مې چې یوړه 100 روپۍ وکړلې. هغه 100 روپۍ مې د هلک تېل ما دې راشه هغه زوی مې خوږ شوی دغه دی بل ناجوړه چې پرېښوده مال چې دا بوزم پټۍ وړه ډاکټر له چې والم پیسې نور پیسې خو سره نشته مال چې نشته هغه 100 روپۍ د هغه لی بس صرف دغه پلستر یې پې کېښودلې بیا رانه هغه پیسې وانه وستې ویل زه د پلستر پیسې به نه دا چی شي جوبل شوی ستړی مه شي؟ دا هلته جوی کې هلک کوساک. نوم دې څه شی ده؟ مدثر. مدثر. مکتب ته ځې؟ څوم صنف کې؟ دویم صنف کې. الف ګروپ کې که بې؟ بې. نام خدا ماشاءالله تکړه. د ده دا سر جوبل شوی ده؟ دا سر دغه دی خوږ شوی ده. دا په څه شي باندې جوبل شو؟ دا دغلته لښتي ته غورځېدلو ماشومان دغه کول ده ویل چې زه ماشوم ګزار کړم چې ماشوم پلار پسې ورلم هغه وایي زما زوی دې ګزار کړی. ښه بیا لاړم همداسې مې بوته راغلم بل زوی مې دی هغه ناجوړه دی ما د هغه پسې دغه ډېر تعبیر وکړه چې رالم دا خوږ شوی ښه دا مې بوته ډاکټر له هغه راله صرف دغه پټۍ پې کېښودلې ویلې زه دومره دغه نشته څه پیسې نشته چې زه تاله اوس دوی درکړم مال زه کور د ودانه بېګا م تینه که ګوره دینه دا بېګا راغلې وه دا مې له سار وینځل. دا اوس ما د ده زخم نه دی کتلی چې زخم یې ډېر دی کلک. څه غوښتنه لري د هغه هېوادوالو نه چې که په داخل کې دي که په بهر کې دي چې وس یې رسېږي د دغو خلکو سره کومک او همکاري؟ الله تعالی دې د دوی سره کومک وکړي د دې غریبانانو حال دی او ستاسو غوندې ځوانان چې راشه وی نه رسوي که نه نو دا خلک مشکله ده که د چا حال ورسوي او د چا دا غریبي بیان کړي او نه د چا څوک داسې شته چې زړه وسوځي په تا باندې په دې افغانستان کې دغه شان یو نیم کس ځوان خدای پاک را پیدا کړي نو زړه در باندې خدای پاک به یو څه وسیله زموږ کې او دا تاسو چې کوم کومک راوړو چې هر چا به کړی هغه لوی ذات دې دله
ډېر او تېره ورکړي نو په هغې دنیا دې الله تعالی د ده په کار کړي الله تعالی دې د ده په جنتونو کې نصیب کړي الله تعالی دې د ده په حجونو کې نصیب کړي الله تعالی دې د ده هر مشکلات اسان کړي که په دې دنیا او که په هغې دنیا څومره فامیل لرې فامیل کې څومره نفر یې زما د 8 زامن دي یوه مې لور ده یو مې ښځه ده یو زوی او مور او پلار مې چې دي هغه په جلال آباد کې دي جلال آباد کې او اوسېږي هغو جلال آباد د هغوی د خوا څه حکومت شی کېږي یاره هېڅ اوس مې زوی لېږلی دی نو ورته ومېلمانه کوم ته ویل چې یو بوجۍ د جوارو اوړه راولېږي هېڅ شی راولېږي نه نور هېڅ کومک لا تر اوسه پورې ما سره چا نه دی کړی په دې دومره وخت دوستانو تاسو د کاکا خبرې واورېدلې چې د دوی د ژوند مشکلات مو ولیدل هغه د دوی د ژوند هغه کړاوونه چې دوی په ډېرو مشکلاتو کې دغلته ژوند کوي دغه کور مو په کرایه ده او کرایه هم ډېر وخت کېږي چې کرایه مو هم ماته نه ده برابره کړې چې صاحب د کور ته یې ورکړو نو د دغسې خلکو سره مرسته کول زموږ او ستاسو ټولو وظیفه ده دیني او وجداني وظیفه هم ده چې د داسې خلکو سره کومک وکړو تر څو دوی د دغه مشکلاتو نه خلاص شي نو که تاسو هم چیرته غواړئ چې له خپلو بېوزله او محتاجه هیوادوالو سره کومک کوئ زموږ دغه شمېرې چې تاسو ته په سکرین ښکاري د دې سره په تماس کې شئ او له خپلو بېوزله او ناچاره هیوادوالو سره کومک او همکاري وکوئ نو نن موږ راغلي یو لکه څنګه چې موږ د دې نه مخکې له یو بل بېوزله هیوادوال سره هم کومک وکوو هماغه شی مو د دوی دپاره مو هماغه مواد اخیستي دي او راوړي م دي تر څو د دوی د ژوند مشکلات ډېر نه کم تر کمه لږ مشکلات پرې باندې حل شي نو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه تر بیا او بلې خپرونې الله مو مل شه ښاد ودان اوسه